د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د سختو سیلابونو له امله یو تن مړ او یو زخمي شوی دی. همدارنګه 270 جریبه کرنیزه ځمکه او 33 کورونه زیانمن شوي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکارول شي. او د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي د یاد ولایت عامه روغتیا ریاست مسؤلینو په جلال آباد ښار، چپرهار، سره رود او خوږیاڼو ولسوالیو کې 14 هغه کلینیکونه تړلي چې د خیریه خدمتونو په نوم یې غیر قانوني فعالیت کوه او له خلکو څخه یې د چوپړتیاو په بدل کې پیسې اخیستې. عدلیې وزارت وایي چې په کابل ښار کې څه باندې 25 جریبه ځمکه چې د کستومایز او رستم حیدري ښارګوټي په نوم یادیږي اماراتي تثبیت شوې ده. د عدلیې وزارت د اعلامیې له مخې دغه ښارګوټی د ځانګړې محکمې د شرعي حکم پر بنسټ اماراتي تثبیت شوی. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د هند په شمال ختیځ اسام ایالت کې د موسمي سختو بارانونو له امله رامنځته شویو سیلابونو لږ تر لږه 50 کسان مړه کړي او 700 کسان بېځایه شوي دي. د راپور پر بنسټ نږدې 9 سوه کلي تر اوبو لاندې شوي او له 700 څخه ډیر کورونه له برېښنا بې برخې شوي دي. او وروستی خبر همدا چې فارس خبري اژانس د ایران د روغتیا وزارت له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد د امریکا د وروستیو بریدونو له امله د مړو شویو شمېر 5500 او د ټپیانو شمېر 645 تنو ته رسېدلی دی. قدرمنو لیدونکو لنډ خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.